طبیعي ایوپروفین یا د درد د آرامولو درمل. نامتو اسپانوي د میوو او ترکاریو د روغتیایي ګټو کارپور راول کارد آبا شونډ چې د ادرک او زنجبیل په نومونو هم یادیږي د طبیعي ایوپروفین یا درد د آرامولو درمل بولي. هغه ځانګړي ډول د میرمنو د میاشتني عادت د دردونو د آرامولو او د وینو د ضایع کېدو د کمولو سره د ایوپروفین په شان مرسته کولی شي. نوموړی زیاتوي چې شونډ د التهاب ضد ځانګړتیاوې لري، نو د همدې امله د دردونو د آرامولو دپاره د یو ښه او غوره طبیعي درمل کار ورکوي. هغه وایي د دردونو د آرامولو دپاره باید د چایو د 3 کاچوغو په اندازه کوټل شوي شونډ، د 2 لیمو اوبه او د چای 4 کاچوغې عسل د اوبو په یو 2 لیټره بوتل کې ګډ کړه شي او د کارونې څخه تر مخه لږ تر لږه 12 ساعته وساتل شي. د شونډ د همدې اوبو استعمالول د درد په شدت پورې اړه لري او هر څوک کولی شي چې د خپل د درد د شدت په اندازه د شونډو اوبه وڅښي. د درملو د بدیل په توګه د شونډو د اوبو کارولو څخه تر مخه باید د خپل ډاکټر سره مشوره وشي. په عین وخت کې د شونډو اوبه د انټي اکسیډنټ د درلودلو د امله د بدن د آزادو ریډیکالونو په اداره کولو کې هم مهم رول لوبوي چې د سرطان، زړه او شکرې په شان د ناروغیو د خطر په کمولو کې مرسته کوي. همدارنګه د شونډو اوبه ډېر معدني پوټاشیم هم لري چې د زړه، اعصابو او عضلاتو په ښه ډول د فعالیت په کولو کې مرسته هم کوي.